چا ذلیل او تنها کړو له خپل ځانه یې جدا کړو یو وخت مونږ هم په چا فرض وو خو په ورور یې قضا کړو یو وخت مونږ هم په چا فرض وو په ورور یې قضا کړو مونږ کړل پټ محبتونه خو شیر خلکو ته رسوا کړو ما چې د ژوند په کومه لاره خپل قدم ایښی دی ما چې د ژوند په کومه لاره خپل قدم ایښی دی خو زندګۍ راته په مخه پڼ د غم ایښی دی ما چې د ژوند په کومه لاره خپل قدم ایښی دی خو زندګۍ راته په مخه پڼ د غم ایښی دی څوک د جنت په نیت روان دی ځان دوزخ ته غورځوي څوک د جنت په نیت روان دی ځان دوزخ ته غورځوي چا د مکتب د دروازې په مخ کې بم ایښی دی هغه دې ته دا هغې ته خدایه ولې ورته ده څنګه هغه دې ته دا هغې ته خدایه ولې ورته ده زړه مې ماتې آینې ته خدایه ولې ورته ده ته په هر څه ښه پوهېږې مګر سوال ذهن ته راشي ته په هر څه ښه پوهېږې مګر سوال ذهن ته راشي دا کوچنۍ خپل یادې ته خدایه ولې ورته ده مننه ته په هر څه ښه پوهېږې مګر سوال ذهن ته راشي دا کوچنۍ خپلې هدې ته خدایه ولې ورته ده دا بېوسه پیغله ګورې دا کوژده خو درته ښکاري دا بېوسه پیغله ګورې دا کوژده خو درته ښکاري د دې پیغلې جنازې ته خدایه ولې ورته ده څه ښایسته شعر دی پیغلې حسینې جینۍ خیر غوښته یوې مجبورې جینۍ خیر غوښته پیغلې حسینې جینۍ خیر غوښتو یوې مجبورې جینۍ خیر غوښتو نن مې غربت ته ښې ښېرې وکړې لکه د هورې جینۍ خیر غوښتو غاړې وتې مې د زړه یوې بلا ته غاړې وتې مې د زړه یوې بلا ته کتلوي مې نو زارۍ وکړمه چاته ما لیکلې پر کاغذ داستان آمده ما لیکلې پر کاغذ داستان آمده یا یې ولوله یا یې وشیم د هوا ته زه انسان یم خطا به رانه وشي سترګې واړوه ګناه به رانه وشي ډېر ښه په محفل کې داسې مړه مه غږېږه په محفل کې داسې مړه مه غږېږه زه شاعر یم وا به رانه وشي ډېر په محفل کې داسې مړه مه غږېږه زه شاعر یم وا به رانه وشي شیرینۍ شو ښه زما امتحان اخلي شیرینۍ شو ښه زما امتحان اخلي زه فرهاد یم ګوره دا به رانه وشي ډېر ښه ملکزی صاحب هر مسج کې راته مه لیکه قربان هر مسج کې راته مه لیکه قربان کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي ډېر ښه دا بیت دی مننه هر مسج کې راته مه لیکه قربان کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي ځان بالکل پتا غر کې متبا یم خو که چغې کړم ریا به رانه وشي واه لایزال رب په سپېڅلې نامه چې بخونکی او رحیم ذات دی د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو برتن وي کتونکو نن مو په ورک ستوري ادبي خپرونه کې یوه خوندوره مشاعره برابره کړې په دې مشاعره کې ډېر خواږه شاعران ملګري له موږ سره مېلمانه دي لکه وحید الله قلمیار صاحب اسفندیار جیلاني صاحب عمران درویش صاحب محمد یونس اذان صاحب سمی وطنوال صاحب همدارنګه نورالله هیران صاحب له موږ سره مېلمانه دي نن به د دې څخه خوندور غزلونه اورو تر پایه مو ملتیا وکړئ او زه ستاسې ورور نجیب الله ملکزی یو ځل بیا له ښایسته جلال آباد څخه نو د خپرونې لومړی شاعر به وحید الله قلمیار صاحب شي چې تاسو خپل یو غزل وړاندې کړي ډېر خوند به وکړي نو قلمیار صاحب تاسو په خپرونه کې ښه راغلاست او ورکلی وایم ستړی مه شئ هر کله راشي ډېره زیاته مننه چې راغلی کور ودان مننه ژوندي اوسه ملکزی صاحب سلامونه تاسو ته او ملګرو ته په دې هیله امید چې ټول به ښه وي څه بیتونه به ووایم چې نه مې هېرېږې نه هېرېږم دې واپس راشه نه مې هېرېږې نه هېرېږم دې واپس راشه هسې تېرېږي ژوند له دواړو نه بس راشه مرورتوب خو یو څو ورځې وي کمقلې جینۍ مرورتوب خو یو څو ورځې وي کمقلې جینۍ ستا د خفګان خو شل کلونه دا دی لاس راشه چا ذلیل او تنها کړو له خپل ځانه یې جدا کړو یو وخت مونږ هم په چا فرض وو خو په ورور یې قضا کړو یو وخت مونږ هم په چا فرض وو په ورور یې قضا کړو مونږ کړل پټ محبتونه
خو شعر خلکو ته رسوا کړو. ای 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 ډېر ډېر پټ محبتونه خو شعر خلکو ته رسوا کړو. قلم یاره چې څوک وینو صفتونه ورته ستا کړو. خان مننه. ډېره زیاته مننه قدرمن قلمیار صاحب، ډېر ښکلی شعر و. حتما د کتونکو به هم ډېرې خوښ شوي وي. د خپرونې په دې برخه کې به سمې وطنوال صاحب ته راوګورو. سلامونه او نیکې هیلې ملکزی صاحب تا ته او ستا د صفحې ټولو مینهوالو ته. زه به په سر کې یو دوه بیته وایم. ولې دې له ځان سره عادت کړمه، ولې دې له ځان سره عادت کړمه، اوس چې رانه تللې یادېږي مې. ولې دې له ځان سره عادت کړمه، اوس چې رانه تللې یادېږي مې. او ته به مې د حال پوښتنه ونه کړې، ته به مې د حال پوښتنه ونه کړې، ما ته خو ځانګړې یادېږي مې. بیتونه دي چې ما چې د ژوند په کومه لاره خپل قدم ایښی دی، ما چې د ژوند په کومه لاره خپل قدم ایښی دی، خو زندګۍ راته په مخه پڼ د غم ایښی دی. ما چې د ژوند په کومه لاره خپل قدم ایښی دی، خو زندګۍ راته په مخه پڼ د غم ایښی دی. څوک د جنت په نیت روان دی، ځان دوزخ ته غورځوي. څوک د جنت په نیت روان دی، ځان دوزخ ته غورځوي. چا د مکتب د دروازې په مخ کې بم ایښی دی. څوک د جنت په نیت روان دی، ځان دوزخ ته غورځوي. چا د مکتب د دروازې په مخ کې بم ایښی دی. او ته چې غږېږې له وجود مې ستوماني لاړه شي، ته چې غږېږې له وجود مې ستوماني لاړه شي، چې خدای نه څومره ستا خبرو کې کرم ایښی دی. له دې نه ښه شیبه به چېرته وي سمې وطنوال، له دې نه ښه شیبه به چېرته وي سمې وطنوال، چې زه غزل وایم او غوږ ورته صنم ایښی دی. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه قدرمن وطنوال صاحب. یقین وکړه ډېر یو ښکلی غزل و، ډېر ډاډ واخله. حتما ستاسې دا غزل او ستاسو دا شاعري به د کتونکو هم ډېر خوښ شوي وي. نو ملګرو د خپرونې په دې برخه کې ډېر زیات محترم او ښاغلي عمران درویش صاحب ته بلنه ورکوو چې یو خوندور غزل دی هم له موږ سره شریک کړي. سلامونه ملکزی صاحب، تاسې ته ناستو ملګرو ته او ستا د چینل ټولو کتونکو ته غزل وایم چې هغه دې ته دا هغې ته خدایه ولې ورته ده. څنګه هغه دې ته دا هغې ته خدایه ولې ورته ده، زړه مې ماتې آینې ته خدایه ولې ورته ده، خدایه ولې ورته ده. ته په هر څه ښه پوهېږې مګر سوال ذهن ته راشي، ته په هر څه ښه پوهېږې مګر سوال ذهن ته راشي. دا کوچنۍ خپل یادې ته خدایه ولې ورته ده. مننه. ته په هر څه ښه پوهېږې مګر سوال ذهن ته راشي. دا کوچنۍ خپلې هدې ته خدایه ولې ورته ده. ولې مور دې رانه واخیست، ته له درده خبر نه وې. ولې مور دې رانه واخیست، ته له درده خبر نه وې. کور مې شاړې هدیرې ته خدایه ولې ورته ده. ولې مور دې رانه واخیست، ته له درده خبر نه وې. کور مې شاړې هدیرې ته خدایه ولې ورته ده. دا بېوسه پیغله ګورې، دا کوژده خو درته ښکاري. دا بېوسه پیغله ګورې، دا کوژده خو درته ښکاري. د دې پیغلې جنازې ته خدایه ولې ورته ده. دا بېوسه پیغله ګورې، دا کوژده خو درته ښکاري. د دې پیغلې جنازې ته خدایه ولې ورته ده. مکتبونه تړل شوي، آباد ښار کې ډیوه نشته. مکتبونه تړل شوي، آباد ښار کې ډیوه نشته. ژوند مو تکې تورې شپې ته خدایه ولې ورته ده. ښه عمران درویش نه ولې مطالعه نه هېري. ښه عمران درویش نه ولې مطالعه نه هېرېږي. د چا یاد بلې ډیوې ته خدایه ولې ورته ده. هغه دې ته ده هغې ته خدایه ولې ورته ده. زړه مې ماتې آینې ته خدایه ولې ورته ده. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه قدرمن درویش صاحب. ملګرو که خیال مو ډېر ښه شعر و، ډېر خوند یې وکړه، ډېر ډاډ واخله. ډېره زیاته مننه. اوس به د خپرونې په دې برخه کې ډېر زیات محترم او ښاغلي نورالله حیران صاحب ته بلنه ورکړو چې خپل شعر یا خپل انتخاب موږ ته وړاندې کړي. سلامونه ملکزی صاحب تاسو ته او د ورک ستوري ادبي خپرونې ټولو ملګرو ته وړاندې کوم. غزل نه مخکې دوه بیته وایم چې پیغلې حسینې جینۍ خیر غوښته، یوې مجبورې جینۍ خیر غوښته. پیغلې
حسینې جنۍ خیر غوښتو یوې مجبورې جنۍ خیر غوښتو نن مې غربت ته ښې ښېرې وکړې نن مې غربت ته ښې ښېرې وکړې لکه د هورې جنۍ خیر غوښتو غزل ته راځم چې بیرته راشه زما ځانه سور کې نه یم بیرته راشه زما ځانه سور کې نه یم زړه مې تا غواړي جانانه سور کې نه یم ته کیسې رانه د مخکې په شان غواړي نرګزی صاحب ته کیسې رانه د مخکې په شان غواړي زه بخښنه غواړم ګرانه سور کې نه یم هسې نه چې ځان وژنه رانه وشي هسې نه چې ځان وژنه رانه وشي ما در پورته که اسمانه سور کې نه یم بیا دې ټول یادونه ځان سره راوړي بیا دې ټول یادونه ځان سره راوړي د خزان سپېره بارانه سور کې نه یم ارمانونه مې یو مخکې قتلیږي ارمانونه مې یو مخکې قتلیږي نن مې مه چېړه ارمانه سور کې نه یم او شپه له 12 اوښتې خاموشي ده نګزی صاحب شپه له 12 اوښتې خاموشي ده زړه مې درد کوي حیرانه سور کې نه یم ډیره زیاته مننه قدرمن حیران صاحب ډیر ښکلی شعر و ډیر خوند یې وکړه اوس به نو د بنډار په دې برخه کې اسفندیار جیلاني صاحب ته موقع برابره شوه چې د شعر ووایي نو جیلاني صاحب څه به موږ ته وایي مننه ملکزی صاحب زه هم په خپل وار لنډیسر کې تاسو ته او ناستو ملګرو ته بیا ستاسو د چینل ټولو لیدونکو اورېدونکو ته د زړه له تله سلامونه پښتنه مینه ادب وړاندې کوم ډېره دې وکړي چې ټول راته راکړو عافیت ولري د غزل مخکې 2 بیتونه وایم چې غاړې وتې مې د زړه یوې بلا ته غاړې وتې مې د زړه یوې بلا ته قتلوي مې نو زارۍ وکړمه چا ته ما لیکلې پر کاغذ داستان آمده ما لیکلې پر کاغذ داستان آمده یا یې ولوله یا یې وشیم د هوا ته مننه غزل وایم چې محسوسوم د لکه ته ښکارې محسوسوم د لکه ته ښکارې بل به نو څو ماته څه ښکارې ډېر ښه مړ خو به نه یم لکه مړ چې یمه مړ خو به نه یم لکه مړ چې یمه تر څو چې ته د کور په وره ښکارې مننه او یوازې نه باید ته هم وخاندې یوازې نه باید ته هم وخاندې جوړه انځور کې قسم ښه ښکارې نن دې پیغلې دې تصویر ته وویل نن دې پیغلې دې تصویر ته وویل غواړې دې واړه کلونه نه ښکارې او یجلانې ښکلی کړو یو ښکلی و نن د دې شیخ زهرو کې خواږه ښکاري نن د دې شیخ زهرو کې خواږه ښکاري ډېره زیاته مننه قدرمن جیلاني صاحب ډېر ښکلی شعر اوس د بنډار وروستی شاعر محمد یونس اذان صاحب ته بلنه ورکوو چې دی خپل شعر مونږ ته وړاندې کړي ډېر خوند به وکړي اذان صاحب سلامونه احترام ملکزی صاحب تاسو ته ناستو ملګرو ته او ستاسو له طریقه ټولو لیدونکو ته راځم غزل ته چې زه انسان یم خطا به رانه وشي زه انسان یم خطا به رانه وشي سترګې واړوه ګناه به رانه وشي ډېر ښه په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږه په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږه زه شاعر یم وا به رانه وشي ډېر په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږه زه شاعر یم وا به رانه وشي شیرینۍ شو ښه زما امتحان اخلي شیرینۍ شو ښه زما امتحان اخلي زه فرهاد یم ګوره دا به رانه وشي ډېر ښه ډېر ښه ملکزی صاحب هر مسج کې راته مه لیکه قربان هر مسج کې راته مه لیکه قربان کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي ډېر ښه ډېر ښه دا بیت بیا مننه هر مسج کې راته مه لیکه قربان کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي اذان بالکل پتا غر کې متبا یم خو که چغې کړم ریا به رانه وشي واه ډېره زیاته مننه قدرمن اذان صاحب ډېر ښکلی شعر مو ویل او خدای دې وکړي چې وخت سره سره نورې مرکې او خپرونې هم وشي نورو ملګرو سره هم نو دا به د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما نجیب الله ملکزي تاسو ته وړاندې کړه د ټولو راغلو مېلمنو شاعرانو څخه ډېره زیاته مننه راغلی مونږ ته مو وخت راکړه ډېره زیاته مننه